وقال أيضا تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي رواية: ولا نبي بعدي ولا رسول بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرګرو دوستانو، معزز و محترمو، مال د الله د تقریرونو توفیق راکړي او تاسو له د الله د اورېدو درکړي. نو چې زما مړی کله را کله کار نه کوي، نو بیا به ما سره لږه ګزاره کوئ که دا خو تقریر د څه نه کېږي، د مړی نه کېږي. او چې مړی دې خرابوي نو کار به ټول خراب دی. ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدسه او حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارکه وینا وکړه او ولوستل، تاسو واورېدو. زمونږ په عقیدو کې یو عقیده دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهانونو دپاره الله تعالی رحمت را نازلې دی، را نازل کړی دی او را موجود دی. خو یو عقیده زمونږ په دې کې دا ده چې دا پیغمبر دی، رسول دی، نبی دی، خدا په انبیاو کې او په رسولانو کې اخیری پیغمبر دی. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وروسته او شاته بل پیغمبر نه راځي. دا اجماعي عقیده ده، دا د نصوصو نه ثابته ده، دا د قرآن د آیاتونو نه ثابته ده، دا د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده. د مسلمانانو په فرقو کې ما یو لفظ وویل، د چا په فرقو کې؟ د مسلمانانو. د مسلمانانو په فرقو کې چا هم په دې کې نه اختلاف نه کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر دی. او قادیانان مونږ مسلمانان نه ګڼو، کافر یې ګڼو، سور کافر یې ګڼو. مونږ هر هغه کس کافر ګڼو د اسلام نه اوتې ګڼو، حکومت هم اوتې ګڼي چې کومه ډله او کومه فرقه راولګي او هغه ډله او هغه فرقه ووایي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر و، خو د هغه نه پس هم پیغمبران راتلی شي. دا سړي مونږ مسلمانان نه ګڼو. د پاکستان آئین مسلمان نه ګڼي، څلور واړه امامان او څلور واړه مذاهب مسلمان نه ګڼي. احادیثو کې مثبت نگاه سره کتلی شوي دي او د قرآن د نصوصو نه دا پته لګي چې دا سړی د دین او د ایمان نه خارج شوی دی. حضور صلی الله علیه وسلم له الله تعالی کمالی نظر ورکړی او کمالی نظر دې ته ویل کېږي د انبیاو ډېر لرې نظر لګي. د بعضې اولیاء الله ډېر لرې نظر لګي چې دا غلامان د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي. نو د انبیاو نظر حضور صلی الله علیه وسلم په رموزاتو کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اشارو او په کنایو کې د هغه دجالانو بیان کړی دی، د هغه کذابانو او دروغجنو خلکو بیان کړی دی چې هغه به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس راځي او د پیغمبرۍ دعوی به کوي او امت په ګمراه کوي، خو الله تعالی به بیا په شرمېدلي مرګ باندې مړه کوي. خو ناکار او ګنده او بې وقوف او بې عقله خلک به بیا هم هغوی پسې ځي. د حضور صلی الله علیه وسلم زمانه وه،
د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بقید حیات حضور صلی الله علیه وسلم جم دیو اوس هم جم دی دا زمونږ عقیده راګوري ښه دا نه چې ګوري زمونږ دا عقیده چې پخوا جم دی او وروسته وفات شوی دی خو بیا الله تعالی په خپل قبر مبارک کې جم دی کړی حیات النبی کلک عقیده اجماعي عقیده د دې باندې وځي چرته تفصیلی تقریر تاسو ته کوم سره د ادله سره د قیل و قال خو چې په ظاهري عنصري وجود سره د ځمکې په سر باندې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود و زما د حیات نه هغه مراد دی په دغه وخت کې ظالمان خلک راغله هغوی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د پیغمبر ادا وکړه او سړي خو لا پکې پرېږده ښځې پکې رالې ګنده ګنده شکلونو والا خلک و زړه یې تورو او د ایمان او د عرفان او د الله د محبت نه عاري خلکو د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت شان او شوکت یې چې وکتو تاسو څه خبر یې دا شورت شوکت نو زه تاسو د لوی اولیاء داسې شان او شوکت یقین وکړه چې زه تاسو ته څه وایم چې د قطب الارشاد څه شان او شوکت دی اوس هغه ستاسو په دماغ هم نه تېرېږي مکه چې کله فتح شوه ابن ابوالعاص نقل کړي دي مکه چې کله فتح شوه نو د مکې دا خلک خو په ډېر ګومنډ کې دوی راله دا سرداران راله دا غټائټ بیلیګر مولا به ورته غټائټ وي بیلیګر مولي صاحب الهامي خبرې به یې کولې بیلیګر مولي صاحب به ورته غټائټ دا چا چې څونه به سمال زیات دي دا خدای قدرت ته چې خېټې غټوي داسې دا که نه ده نو دا غټائټ راله خانان نوابان ګورو چې دا پیغمبر او دا ملګري څنګه دي ابن ابي عاصم نقل کړی دی چې کله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دربار عالیه کې کېناستل نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله لاړې مبارکې وتوکلې نو صحابه به ورمنډه کړې هغه لاړې مبارکې به یې راواغستې هغه به یې په خپل وجود باندې راښکلې دوی به ورته داسې د مکار غوندې دا سترګې نیولې وې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله چارهدام کو د چارهدام دپاره به خلکو داسې لاندې لاس نیولې و دا ټول دا به ګوري دا نه چې کشران به مخکې وو مشران به وروسته شوي و دې نقطو ته سوچ کوئ ګوري داسې نه چې جوړ ابوبکر صاحب به هلته اخوا کړي وو چېرته واړه به راغلي وو ماشومان به ناست وو مخې ته نه اول به مشران غټ صحابه به راغلي وو دا لاسونه به یې داسې نیولي وو او د حضور صلی الله علیه وسلم دا مستعمل اوبه به کله ناکله بخاري باب منعقد کړی دا پرېږده امام بخاري رحم الله په اوله کې باب منعقد کړی دی یو ډله راغله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ کلي کې عیسایان دي او د هغوی کنیسه ده چرچ دی مونږ اسلام راوړو اوس په هغې سره څه کوو هغه روانه کې په هغې جومات جوړ کړي ویا د الله پیغمبر جماعت خو به پې جوړ کو خو مونږ خو ډېره موده هغلته عبادت کړی دی او د باطل عبادت هم کړی دی نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چارهدام وکړو د چارهدام د اوبې په خپله راغونډې کړې په یو خانه کې په یو کاسه کې په هره څه کې چې او بیا دې خلکو له ورکړئ چې تاسو به زما د دې جسد مبارکات د اوبه راوالې او په دغه ځای کې به یې چڼقو کې نو د دې ځای نه به شیطاني آثار الله تعالی لري روایات کې راځي غزه داسې لرې و چې لرې و داسې کولرې خو نه وي چې کولرې وي یا دا نور څه هاټ پاټې راغلې وي هغې داسې په یو کوزړی کې واچولې د الله پیغمبر ته وایي د الله پیغمبره صلی الله علیکه دا خو به مونږ وړو خو دا خو چې مونږ هغه ځای ته رسو نو دا خو به وچیش دا خو ډېره لرې علاقه راغلې ده وایي نه خیر دی وچوی ما دی کې نورې به مه راچوئ چې کله تاسو په پیښ شئ چې وچېږي نورې اوبه ور واچوئ چې کله تاسو پیښ شئ چې وچېږي نورې اوبه ور واچوئ تر دې حده پورې چې دا هغه ځای ته ورسي دا دله د زمزم د اوبو مسله م روباسم ګورې ښه د زمزم په اوبو کې چې د نورې اوبه واچولې دا ټول زمزم شو دې مخلوق ته به څنګه د زمزم اوبه رسئ دې له خو درو ټینکرې اوبه راوړه هم به ته نشي رسېدی مونږه چې کله لاړ شو نو سړی چې د زمزم د اوبه په ژبه باندې کېږدي نو پته ورته لګي چې دا د دې پلانکي سړي د کور اوبه راغلي دي ځکه زموږ د علاقې د کلیانو خپل خوند راغلی وي
نو سړی داسې پته ولګي چې هلکه دا د ده د کور اوبه دي د کوی اوبه دي که د زمزم دي. موږ له خیر دی ساتلي الله دې دا مریدان او شیخان ښه ساتي، خو په دې نورو خلکو خو داسې دا د کوی اوبه څکي که نه، خیر دی د کوی اوبه هم پې څکه، خو چل درته ښیم داسې یو ګیلاس اوبه راواله د زمزم او هغه ور واچو په کولر کې لاندې، او بیا د هغې د پاسه یو ټرینکر اوبه ور واچو. په شریعت کې دا ټول زمزم راغلي دي. دا غش نه دی، غش په معنا د دې سره چې دا ملاوټ نه دی راغلی. فقها زمونږ دا مسله ذکر کړې ده، عمدة القاري ذکر کړې ده. نو خبره مې دا کوله صحابه به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر سخت ادب کو. هغوی چې کله دا ولیدي وي قوم مجانین الفاظ مارې ایستلي دي، یہ تو دیوانی ہے، دا خو لیونی دي لیونی دي. صحابه ته وی دا لیونی دي، نو لیونی و دا عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا دویمه مورید همیشه سره راغلی وي لیونی، وایي چې په عقل پسې لاړې په کار نه شوې، او چې د بخت د یاري مونده پیرانو یار نشوي، په عقل پسې به نه ځې. ګورئ د عشق په معامله کې به په عقل پسې نه ځې، ځې به نه که نه، د عشق معامله کې به عقل پسې نه ځې. د عشق معامله کې چې د عقل پسې لاړې خو عقل به دې یو طرف ته راکاږي او عشق به دې بل طرف ته راکاږي. نو د عقل معامله کې که د عشق معامله کې ته په زړه باندې په عقل پسې لاړې او دلیل کې لاړې، نو د دنیا په سر به یو عاشق هم پاتې نشي، او بیا عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو به هر حال دې دجالانو چې کله ولیده دا باب ډېر وسیع دی، دې دجالانو چې کله ولیده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دونه عزت کېږي، پیسې نشته، خلک د څه د وجې نه د چه عزت کوي؟ وایي د پیسو که نه، خدای دې بیخته دې پیسو بس استاد یې ټوله معامله روانه کړې. یو سړی په جلسه کې به چغه ووالوي جنا، خلکو به وي زنده باد، بیا جنا وي زنده، خلکو ته کوم جنا یادوي؟ دا جیب کې چې دی پروت دی دغه جنا زنده باد، نور په هغه جنا زه څه کوم؟ ټول کار پیسو روان کړی دی. سړی هغه ځای کې تاویږي را تاویږي چې کوم ځای کې د پیسو ګټئ، خو انبیو کې د پیسو ګټه نه وه نه، د انبیو د پیسو ګټه نه وه، د انبیو د دنیا لالچ نو راغلی، خو بیا هم دنیا مخلوق خلق دا براتلو او دا عاشقه د محمد رسول الله دي چې خلق دا ولیدل چې دی پیغمبرای کې خو ډېرې پیرای کې دا دې مزې راغلي دي. خلق به راځي او دا لوټونه ولله په دې جیب کې چې قړچ چې جیب ته ښکته کوه، بیا به دله خلک دا مالټې او سنترې راوړي، دار چاله نه راوړي، چیر چاله راوړي. خدای کو چې بیا به په کار و چې د خندل خان ماما له موږ له سمې کیلې او مالټې وړوي، خو ګورې ښه دې کې چل راغلی وي. خلکو چې دا ولیده چې یاله داسې قیصه ده، نو دجالان او ناکاره خلک راپاڅېدل د پیغمبرۍ دعوې وکړې، مونږ پیغمبران یو. مسلمة الکذاب ورته ویل کېږي، اسود العنسي ورته ویل کېږي. او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دا زه دا وایم دا ډېر غټ جرأت وګورئ. نو په دې خبره پوهېږئ که نه؟ دا ډېر غټ جرأت و. په دې غټو غټو محکمو کې کله ناکله داسې چلو شي چې یو سړی وردي واچوي، هلکه وي د پولیس والا جعلي انسپکټر ونیولی شو. تاسو به پېژنئ که نه؟ جعلي انسپکټر هغه ځای کې ګرځي راګرځي چې کوم ځای کې صحیح پولیس نه وي. د تاڼۍ کوم صحیح پولیس چې موجود راغلی، نو جعلي پولیس والا هغلته تللی شي نه که نه؟ هغه ځای کې کار کوي چې کوم ځای کې سچا پولیس والا نه وي، او چې کوم ځای کې د علاقې ایس ایچ او موجود وي، نو په هغه ځای کې جعلي ایس ایچ او خو نه شي چلېدی که نه؟ اوس چې د علاقې ایس ایچ او موجود وي او یو جعلي ایس ایچ او راشي چې زه د دې تاڼۍ ایس ایچ او یم، نو دا ډېر بېوقوفه سړی راغلی دی. زما په خبرو پوهېږې؟ اصل پیغمبري د چا وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی او چا د پیغمبرۍ دعوه کوله، نو زه دغه قمقل و بېوقوف و، خو چې د الله پیغمبر جمدې دی او ته د پیغمبرۍ دعوه کوې، نو پته ولګېده چې ته ډېر بېوقوفه راغلی. خو هغه د عربو خلکو سم پاکستانیان، سم پاکستانیانو نه مراد مې څه شی دی؟ پاکستانیانو نه مراد مې دا دی زمونږ دا مشران وایي که چېرته دجال راغی که نه، دجال خو لا یو طرف ته که اوس په دې کراچۍ کې یو کس پیدا شوی چې زه خدای یم که نه، خدای ګو دا خلک به ورپسې ځي. ګوري داسې ده او که نه ده، داسې فتنه خدای خبره حیران بشي. څنګه چې مسلمة الکذاب وایي زه پیغمبر یم، دا ریاض دا ټول خلک ورپسې شو. ما هغه باغ په خپله لیدلی دی. مسلمة الکذاب چې صحابه په کوم ځای کې وژلي، هغه باغ ما لیدلی دی.
خلک ورپسې شو، یو ډلې ټپلې ځان سره راواچول او په عربو کې عصبیت و. عصبیت خو پېژنئ قوم پرستي وه پکې. هغوی وی هو حجازیانو کې د پیغمبر وي او په مونږ کې د پیغمبر نه وي. څنګه چې حجازیانو کې پیغمبر دی داسې به مونږ کې پیغمبر وي. مسلمة الکذاب یې پیغمبر کړ، بې وقوفه سړی. هغه یو سفیر راولېږه. سفیر پېژنئ استازي. استازي یې راولېږه، سفیر یې راولېږه، وی ورشه محمد ته ووایه صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه د زړه نه ووایه صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم وسلم، صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم. راولېږه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سفیر راولېږه. وی سره راغلی؟ وی مسلمة الکذاب رالیږلی. نوم سره اوسه پورې کذاب لګېدلی دی چې څوک مسلمه ووایي نو نه پېژني. مسلمة الکذاب څنګه رالیږلی؟ وی هغه وایي چې محمد ته ووایه صلی الله علیه وسلم چې ته پیغمبر یې، خو زه تا سره په دې پیغمبرۍ کې شریک یم، او که ته وفات شو نو زما نه پس په زما د پیغمبرۍ اعلان کې، او که ته وفات شو نو دا ملک په نیم ستا وي او نیم به زما د ملګرو وي او نیم به ستا د ملګرو وي. د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ډېره سخته ولګېده. د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې په خپلو عامو حالاتو کې د چا نه بدل نه دی اخیستی. د خپل جسد، د خپل ذاتي انا دپاره، د ذاتي بدل لپاره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدل نه دی اخیستی. دا ځان سره یاد. دا موږ چې ویو چې رؤوف رحیم دی، دا موږ چې ویو چې رحمکار دی، د رحم والا ذات، د خپل ذات متعلق د نن سبا معامله عکس ده. ګپ ته نه لګوم. ګورئ نن سبا چې تا سره څوک ذاتي بد وکړي نو د هغې سړی بدللی، خو د دین د دشمن نه وي یاره ملا جاڼی، قاري جاڼی، پیر جاڼی، بس چې څه جاڼی هغه جاڼی. داسې ده او که نه ده؟ داسې ده. د دین دشمن موږ ملا او قاري او طالب ته پرېښودلی دی، او د ډیران دشمن او د جیداد دشمن هم د ځان دشمن ګرځولی دی. او چې څوک راته خبره بده وکړي نو هغه زما دشمن دی، او الله او رسول پسې چې بده خبره وکړي نو موږ وایو دا قاري صاحب لی بوځې، جومات ته یې بوځې. ته به وایې دا قاري صاحب ډي اس پي راغلی دی چې ته قاري صاحب له بوځې. قاري صاحب ډي اس پي نه دی، ته هم ورسره شامل شه. نو هغه وخت کې معامله الټ وه. صحابه به رحماء بینهم اشداء علی الکفار، د ځان متعلق او د ځان د قوت او د طاقت، د ځان د سپکوالي بدل به یې نه اغوست، خو د دین د سپکوالي بدل به یې اغوستو. سخت خلک راغلي د دین متعلق سخت وو، خو د ځان د حقوقو متعلق ډېر زیات نرم وو. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده وی که چېرته د دې سفیر قتل جایز نو. سفیر خو پېژنئ بین الاقوامي برادرۍ کې استازي به نه وژنې، جرګۍ چا نه دی وژلې او استازي چا نه دی وژلې. وایي که د سفیر قتل ناروا نو او د استازي قتل ناروا نو ته به ما اوس مړ کړی وي، وژلې به مې. هغه مردار ورته بد جواب وکړه د الله پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم. ورته یې ویل ته څه له راغلي وي؟ مسلمة الکذاب رالیږلي. وی څه لی رالیږلي؟ وی دې لی رالیږلي چې تم پیغمبر یې او هغه هم پیغمبر دی. وی دې منې چې پیغمبر دی؟ وی او زه یې منم چې پیغمبر دی. وی ما منې؟ وی او تا منم چې پیغمبر دی. ښه مردار منم چې پیغمبر. قادیانې وه سره هغه یو قادیانې نو هغه وخت کې قادیانان نو قادیانې. د الله په پیغمبرۍ کې بل څوک شریک. حضور صلی الله علیه وسلم د وفات وخت قریب و. وی لښکر یې ورپسې کې. څه ورپسې کې؟ ما تاسو ته ویلي دي چې جزاک الله به هم کوئ، خو کله نه کله به سپېړ هم کېږئ. ګورئ ډېر جزاک الله نه ګورئ چې صرف په جزاک الله استادي کار کوي. ګورئ چې څوک څه وایي دین پسې څه خبره کوي، الله او رسول پسې څه خبره کوي، جزاک الله نه. جزاک الله هم خو ضربک الله به هم کله نه کله کوي. ضربک الله پېژنې که نه؟ جزاک الله سره به څه کوي؟ ضربک الله، الله دې غر کو پر کتلې دین دشمني د مردار بچیا. ته د الله او د رسول دشمني کې نو ضربک الله به کله ناکله کوې. خاص نه چې ګورې اوس ټول ضربک الله ته شروع کوې، نه کله ناکله لفظ لګومه. ګورې ضربک الله پېژنې نه پېژنې که نه؟ ضربک الله ویل کېږي چې الله دې ووخه، الله دې زما د لاسه ووخه، الله دې تباه برباد که. نو هر وخت به جزاک الله نه کوې که نه؟ ضربک الله به هم کوې. ښه
نو بس په ضربک الله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس پورې کړ. جهادونه ټول ضربک الله وکنه. حضور صلی الله علیه وسلم کوشش وکړ چې لښکر ورغ. دا اتفاقی کار دا چې په دغه وخت کې بیمار شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. لښکر تیار شو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو. حضور صلی الله علیه وسلم وفات شو. مدینه منوره کې حضرت ابو بکر صاحب خلیفه شو. اجماعي خلیفه راغی، د صحابه په اتفاق راغی، چا پکې اختلاف نه کو بغیر د یو څو کسانو نه چې هغوی انکار نه کو. خو هغوی په هغه وخت کې حاضر نو راغلی نه وي، موږ سره به مشوره کړې وه. هغه هم بیا 2-3 میاشتې پس راغلل، حاضر شو. حضرت ابوبکر صاحب اتفاقي خلیفه شو. ابوبکر صاحب چې کله اتفاقي خلیفه شو، صحابه راغونډ شوي چې کله پلار وفات شي نو دا زامن خپل منځ کې مشوره کوي، یاره زما د دې پلار غټ ارمان سو چې وي داسې نه کنه زما د دې پلار غټ ارمان سو نو پلار به یا نو کو چېرته بېدینه پلار وي ویل که زما د پلار غټ ارمان دا چې ګورې پلان کې به وجنې. دا ما اورېدلي دي، دا ما په دې غوږونو زه بل ورځ نه خو یو تېر کال تللی وم دیر ته. دې خبرو تاسو سوچ کوئ، زه حیران شم چې دا څنګه انسانان دي. دیر ته تللی وم، یو حجره کې ناست وم، زما یو ملګری نو داسې په خندا شو. ما ته ویې ولې خاندې؟ کسان را سره وی یو سړي لا زوی 50 لکه روپۍ د سعودي نه راولېږلې. وی هغه ما پسې راغی چې ما له غلیمي وګوره، دشمني راله وګوره، څه راله وګوره دشمني. وی ما ته وی چې ولې؟ وی دا 50 لکه روپۍ مې په جیب کې پراتې دي، هسې تاویږي را تاویږي چې په دې غلیمۍ باندې ولګوم، په دې دشمنۍ باندې ولګوم. خدای دې خانه د پلار خرابه کړه. دغلته لیټرینونه زموږ په مدرسه کې جوړېږي، دا پې جوړ کړه کنه. مدرسه کې ولګوه، جومات کې ولګوه، فقیر له ورکه، فقرا له ورکه. ته وایې ما سره 50 لک روپۍ دي چې زه پې غلیمي وکړم. تاسو وایي دا سړي زوی دی، خوله خوځوئ نسواریانو کنه، دا د سړي زوی دی. د نه سړي زوی شکر وباسه چې الله تعالی مال درکړو. نو ته وایې چې دا زه ولګوم په څه باندې ولګوم؟ په دشمنۍ. ای مرداره منافقه دجاله. خبره مې به هر حال دا کوله چې کله نر زوی وي او حلالي زوی وي نو هغه د پلار اسلامي خواهشات سر ته رسوي. اسلامي خواهشات خو په بابا مې وي او اسلامي خواهشات ګوري، اصل نه چې دا چې ګوري پلان کې ووجنئ، پلان کې مړ کړئ، تاسو نه او اسلامي خواهشات چې د پښتو د اسلام مقابله شي. پښتو د ځا خدای هغه ځای کې غرقه کې چې غرقه شوي نه وي، چې د چا مقابله شي؟ د پښتو د اسلام. نو پښتو د خدای هغه ځای کې غرقه شي چې غرقه شوي نه وي. مونږ اسلام زنده باد وي او پښتو هم زنده باد وي. دا مې مونږ اسلام زنده باد وي، پښتو زنده باد وي. خو پښتو هغه وخت کې زنده باد وي چې د اسلام زنده باد د لاندې وي، او چې اسلام ورسره مرداباد کېږي نو پښتو د خدای 120 کرته مرداباد کړي. مونږ د الله د پښتو تپوس نه کوي، مونږ د الله د اسلام تپوس کوي. ولې کا صحابه راغون شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سار مانو. اخري څه خبره وه؟ ویل یو خدای چې د موطا د جنگ اعلان د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی، دې له به خلک ځي. او دویمه دا دی چې دا د زړه ارمان و چې دا مردار مړ شي، دا مردار ووهلی شي. وایي څوک وایي مسلمة الکذاب وایي کوم ځای دی؟ وایي نجد کې دی، ریاض کې دی، ما هغه ځای لیدلی. صحابه لاړل، اجماعي راغون شو، په هغه باندې حمله وکړه. 1400 صحابه حافظان قاریان دا په دې جنگ کې شهید شو. دا د مسلمانانو جاني نقصان و داسې نقصان چرته نه دی شوی. وحشي بن حرب پیژنئ که نه؟ حضرت حمزه صاحب یې چې وجلی و، یاد هم شي که نه؟ وحشي بن حرب داسې تاوېده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته معافي کړې ده. وایي خو زه دلته به نه راځي زما مخې ته. داسې تاوېده، وایي چېرې ډېر لوی شخصیت مې وجلی دی حضرت حمزه صاحب، یو غټ مردار وجنمه چې دا تله برابره شي. خلکو ته څوک به وایي دا مردار به وجنم، دا مسلمة الکذاب به وجنم، نور څه نه کوم. نو چې ته چا پسې ولګې نو خدای دې څوک په چا پسې نه لګوي. هغه پسې ولګېدو، بس ده داسې سر راوچت کړی او نیزه یې راواخېسته، دې په نیزه بازۍ کې مشهور و او کړه شو چې په دې ځای باندې وویشت. یو توره غوندې وینځه وه، هغه راپاڅېده، ویله پیغمبر هم مړ شو، هلاک شو. چې کله خلکو دا واورېدل چې جوټه پیغمبر او مړ شو، هلاک شو، بس ځای خالي کړ، ولاړل تښتېدل. صحابه راپاڅېدلي وو
او د قادیانی خلاف. قادیانی دا نه چې قادیانی، خو د هر هغه کس خلاف یې جنګ کړی دی چې کومو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت کې سر ورکړی. دغه به د حقانی علماو کار راغلی وي. ګوري علما به چرته ګوري مداهنت نه کوي. خدای دې د هغه مولا خانه روانه کړي چې د پیسو د وجې نه او د لالچ د وجې نه او د یرې د وجې نه حقه خبره ونه کړي. زما خو د ایمان دی. مولا خو به وایي دې ته چې حقه خبره ولاړ به لکه د غر په شان به ولاړ چې مولا صاحب شو حقه خبره نه کوي. یو خیر دی، کمزوري سړی خیر دی. تاسو دزدانو یم چې بزدوزانو شبه اله کوخان جوړ کړي په جومات کې نه دا مه جوړه، په قلار کښېنه. او چې لکه وس دې رسي او خوله سمه نه چلې، د الله د دین دپاره یې ونه چلې. دا یو خوله ده له مولا خدای درکړې ده او دا هم د الله د دین دپاره ونه چلې. او دا لیټېګانې او دا لواګانې خورې، دا خوله دې خدای ماته کړه. انشاءالله مولا چې مولا وي او عالم هغه به حقه خبره کوي انشاءالله. زمونږ ولې ملک ته چې کله دا قادیانان راغله، دا ډېر ګنده خلک دي. د یو دشمن نه ډېر زیات یېرېږي. یو د قمقل دوست نه یېرېږي او یو د هوښیار دشمن نه یېرېږي. څه مې وي؟ قمقل دوست دی خدای پاک چېرته په کور کې په چا مینوه مه ګورې، جنجال به جوړ کړي ده ته او دی پې پوهېږي چې څنګه جنجال جوړ. نو که قمقل دی چېرته په کور کې مین شو که نه، نو ځان به هم شرموي او تا به هم شرموي او مړي به جوړېږي. او خدای پاک دې د هوښیار دشمن نه په امان کې وساته. هوښیار دشمن ډېر غټ حرامي وي. چې دشمن دې قمقل وي نو زر به یې راغورځوي، خو چې دشمن دې هوښیار وي که نه بیا به یې څنګه راغورځوي. نو دشمن هوښیار دی. زمونږ دو دشمنان دي په دنیا کې. یو زمونږ امریکا دشمنه ده، دا یاد ساتئ. امریکا چېرته نه غواړي چې مسلمان اوچت شي. او د ظالم لور ده او که زوی دی، چې لور ورته ویم او که زوی ورته ویم، خو ډېره هوښیاره راغلې ده. د کم مثال یې دی بس د لاس نه وځي. خو زه خدای به چېرته انشاءالله چېرته په جال کې راولي. او یو دا قادیانې ډېر هوښیار دی، ډېر کړاش دی، ډېر ګوبر راغلی دی. نو همیشه به د هوښیار دشمن نه انشاءالله ځان ساتئ، خو یاد ساتئ چې موږ له الله یو فراست راکړی دی. د علماو له الله هر مؤمن له الله فراست ورکړی، هوښیارتیا یې ورکړې. اتقوا فراست المؤمن. بیا علمای دیوبند زه تا ته څه ووایم؟ زه تا په کومه طریقه باندې د علمای دیوبند د صفایۍ د قلب او د سینې او د طهارت علمي او د نظافت او د اصابت رای بیان کوم چې د علمای دیوبند خیر الله تعالی په دې ټوله دنیا کې په کومه طریقه خور کړی دی. دا زه تا ته ویلی نه شم. بس د ټولو نه غټه خبره دا ده چې علمای دیوبند دا چل کړی دی چې الهامي نګاه یې اوچت کړي دي. باطل ته باطل ویلی دی او حق ته حق ویلی دی. سولو کاله پس هغه حق مقه شان حق دی او باطل مقه شان باطل دی. دا خو پټې خبرې وي. علمای دیوبند وي دا مردار دی، دجال دی، کذاب دی. دا به اول دا دعوه نه کول چې زه پیغمبر یم، وایي زه مهدي یم. بیا څه پاوړی اوچت شو. خو علمای دیوبند ما تاسو ته وي نوراني سترګې وي، برکتي سترګې وي. وایي دا سړی خطرناک دی، دا ګنده دی. د عقیده کې فرق دی. بیا دا کار شروع شو. خو زمونږ پاکستان کې بس کیل د جنا زنده‌باد دی. جنا زنده‌باد خو مې ته وایي که نه؟ وایي دا کیل د جنا زنده‌باد دی او که نه دی؟ ستا کار کېږي که څوک پیسې وړاندې کړي د هغه کار کېږي. وایه خولې خوځوې که نه؟ ستا کار کېږي، ستا په حقه دی، په حقه. داسې به په حقه چې ته وې دوه څلور او پیسې د سره نه وي او دفتر ته لاړ شي او ستا دشمن وایي چې نه دو پنځه او پنځري دې ورښکته کوه ته جیب ته، نو ټوله عمله به وایي نه دا دو پنځري کاکا ته غلط شوي، دا دو څلور پکې چا ویلي دي. داسې دا که نه؟ خدای دې بېخته دې جنه وباسي، د دې جنا یادومه، دغه جنا نه یادومه. ښه خو زمونږ بابا دی، د چا به بابۍ ده. خبره مې دا کوله چې ټول کوم ځای کې چې دا مردار پیسې چلی هلته زموږ په محکمو باندې قادیانان غلبه کړي. که هغه د پوج غټې ادارې دي، که هغه د حکومت غټ ډیجیګان او غټ خلک راغلي دي، دا ظالمان په یو سکیم د لاندې او د یو مکر د لاندې په حکومت پاکستان کې په غټو کرسو باندې ځان رسوي. خو الله د علما جمدي ساتي لکه د زمري ورته ولاړ.
زمانه را دننه شي دلته. پاکستان اسمبلي وه په 71 کې فقرا ورته لاړل، مفتي محمود غوندې شخصیت، غلام غوث هزاروي غوندې شخصیت. دا خیر او دا برکت د ختم نبوت د جنگ دا د حضرت عطاالله شاه بخاري صاحب او د حضرت کشمیری صاحب انوار دي چې زمونږ په دې سینو باندې ورېږي. او مکه علماء دیوبند لاړل او قادیانې په 71 کې او په 70 کې او 73 کې کافر چې پاکستان کافر کو ټول دنیا کافر کو. او تښتېدل د دې نه لندن ته لاړل، اسرائیل کې مرکز جوړ کړی. خو کوشش یې دا دی چې بیا هم د پاکستان ادارې په خپل ګرفت کړي. عوام نشي اغوستی، عوام نشي اغوستی، ادارې کورسۍ مشران قبضه کړي، چلونه کوي. خو ان شاء الله چې څو پورې علما موجود دي د دوی دا چلونه به ان شاء الله الله ناکامه کوي. دا نشي کامیابی. په 16 تاریخ به ان شاء الله د ختم النبوت کانفرنس شي په 400 کې. کوشش به تاسو ټول کوئ چې ځان ان شاء الله ورسوي. او زمونږ په دې کې مقصد د ختم النبوت په کار کې زمونږ مقصد صرف یو دی، د الله رضا. حضرت مدني صاحب بس دا خبره کوم ختموم. حضرت مدني صاحب زمونږ ډېر لوی مشر دی. حضرت مدني صاحب حج له لاړ. عطاالله شاه بخاري صاحب په دغه وخت کې بیمار و. چې کله د حج نه راغی او وخت یې تېر کړ سهارنپور کې، نو سیده راغی دلته. عطاالله شاه بخاري صاحب ته یې وروړبو. عطاالله شاه بخاري صاحب ماشومان راوتل، ویسري ورته وایي چې مدني صاحب راغلی. ها مدني صاحب راغلی، بیمار و، کټ کې پروت و، تبه یې وه. ستړي مه شي وکړه، بیا سملاستم حضرت لږ بیمار یم، تاسو به دې کورسۍ ته کښېنئ، زه به دلته سملمه. کښېناستی نه شم. وی عطاالله وی ها وی مدینې منورې نه راغلی یم. نو د مدینې نوم چې عاشق ووري خو نیغ شي که نه. وی ښه د مدینې نه راغلی وي. یو وی څه خبره دې راوړې ده؟ یو د آقا یو خبره مې دله راوړې ده. وی څه خبره دې راوړې ده؟ وی دا خبره مې راوړې ده چې زما په مدینه منوره کې خوب ولیده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له خوب کې راغی او ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې حسین احمده لاړ شه عطاالله ته وایه، عطاالله شاه ته وایه چې بیماری باندې خدای جوړه کړي، خدا د نبوت ختم النبوت دا کار کوه، د دې ختم النبوت ته کار د وجې نه به د الله تعالی ان شاء الله بخي. وی قال حضرت الله شاه بخاري صاحب دا ورې غړش شو، یو ټوپي وخه راپاسېد. حضرت مدنی صاحب ته وی خوب دې لیدلی دی او که نه دی؟ سچ سچ بتاؤ، خواب دیکھا ہے یا نہیں؟ رشتہ وای خوب دې لیدلی دی؟ یو لیدلی مې دی. وی لیدلی دی؟ یو لیدلی مې دی. وی یو نکته خو راته ووایه، رشاره ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما نوم اخیستی دی چې عطاالله شاه ته ووایه. وی د خدای په قسم ستا په خدای په قسم د محمد رسول الله سلم په زبان مبارک باندې مې ستا نوم اورېدلی دی چې عطاالله شاه ته ووایه. وی بس زما لپاره دا کامیابي بس چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خولې مبارکه باندې زما نوم راشي چې عطاالله شاه ته ووایه. نو موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ستاسو نومونه د حضور صلی الله علیه وسلم په دفتر مبارکه کې راشي چې پلان کې دا کار ستا د ختم النبوت دپاره او د الله د رضا دپاره او د آخرت د سمېدو دپاره کړی، دا د ټولو نه اعلی شي راغلی. وصلی الله علی خلقی. یا الله ما جوړ کې، یا الله دا نور ملګري م جوړ کې، یا الله د تکلیف او مصیبتونو نه په امان کې وساتي، ایمان ته خیر پېښ کې. یا الله څه ګناهونه م کړي دي هغه راته معاف کړي. یا الله تعالی معیشت کامیابی زموږ د ټولو ملګرو نصیب کړي، د حلال راکړي او د حرامو نه یا الله تعالی نوسي او زامن او کړوسي مو ساتي. یا الله تعالی علمونه راکړي، علم ډېر لوی کامل شی دی، علم نافع کامل سره د ورا، سره د تقوا، سره د صحیح قاعده او سره د دین د ټولو شعبو د خدماتو زموږ نصیب. یا الله پاکستان کې مدارسو ته خیر پېښ کړي، یا الله پاکستان کې اهل اسلام ته خیر پېښ کړي، خانقاهونه، مراکز، مسکرونه یا الله تعالی دا ستا د دین کار کې دې ټولو کې خیر او برکت واچوي، د دشمن د چالبازۍ نه په امان کې وساتي. یا الله تعالی افغانستان کې مجاهدینو له فتح ورکړي، یا الله تعالی امریکا مونږ ته دلته وشرموي، یا الله تعالی هندوستان راته په کشمیر کې وشرموي، او یا الله تعالی په عراق کې او په شام کې هم مسلمانانو له فتح ورکړي چې درځو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد